بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د نن ورځې ویډیو کې د ریکمنډیشن لیټر په باره باندې خبرې کوم. مخکې له دې نه چې ویډیو باندې پیل وکړم یو څه تاسو سره اضافه کوم. که چیرته دغه فارمټ ستاسو په کار وي او ضرورت ورته لرئ، نو کولی شئ چې زما د واتساپ شمیره په صفحه کې شته ده. صفحې ته چې لاړ شئ، سینټ مسیج باندې کلیک وکئ، نو ډایرکټ زما واتساپ ته مسیج راځي. نو مسیج کې تاسو ریکمنډیشن لیټر ولیکئ، زه تاسو ته درلیږم. راځم ویډیو ته. په دې ویډیو کې په دوه برخه باندې خبرې کوو. لومړی دا چې څوک موږ ته ریکمنډیشن لیټر راکولی شي. دوهم دا چې په کوم فارمټ کې باید ریکمنډیشن لیټر موږ جوړ کړو. لومړی برخې ته راځم چې څوک موږ ته ریکمنډیشن لیټر راکولی شي. یو نفر دی د لیسې څخه فارغ شوی او غواړي د لیسانس لپاره اپلای وکړي، نو هغه کولی شي چې د لیسې د استاد، د سرمعلم او د مدیر څخه، او یا هم د کورس د استاد او یا هم د کورس د مدیر څخه ریکمنډیشن لیټر ترلاسه کړي. دلته یو شی غواړم چې اضافه کړم. که چیرته تاسو د طب لپاره غواړئ چې اپلای وکئ، نو کوشش وکئ چې د بیولوژي استاد څخه ریکمنډیشن لیټر ترلاسه کئ. که چیرته مثلا انجینري، اقتصاد او نورې داسې فاکولټې چې په هغه کې یو څه د ریاضي پورې اړه لري، نو کولی شئ چې تاسو د ریاضي د استادانو څخه ریکمنډیشن لیټر ترلاسه کئ. او که مثلا په دینی برخو کې غواړئ چې خپل تحصیلات ترسره کړئ، نو کولی شئ چې د خپل د دینی استادانو څخه ریکمنډیشن لیټرونه ترلاسه کئ. دا هم باید ووایم چې ریکمنډیشن لیټر مهمه نه ده چې په انګلیسي باندې وي. کولی شئ چې تاسو په عربي باندې هم راواخلئ، کولی شئ چې په فارسي باندې هم راواخلئ، او که په انګلیسي باندې وي خو دا بهتره ده. دوهم برخه چې او بله ده، څوک چې غواړي د ماسترۍ او یا هم د دکتورا لپاره اپلای وکړي، نو هغه د ریکمنډیشن لیټر د پوهنتون د استادانو څخه او یا هم چیرته چې کار کوي د هغه د کار د ساحې د امیر څخه د ریکمنډیشن لیټر ترلاسه کړي. په مجموع کې 2 دانې ریکمنډیشن لیټرونه پکاریږي. ریکمنډیشن لیټر چې کله تاسو ته چا درک، باید هغه څوک چې تاسو ته ریکمنډیشن لیټر درکوي په همغه ادارې هم ټاپه کړي. دویمې برخې ته راځم چې دا د ترکیې سکالرشپ په کوم فارمټ کې ریکمنډیشن لیټر غواړي. یعنی مختلف فارمټونه شته دي، هر سکالرشپ خپل خاص فارمټ لري، خو نن زه یوازې د ترکیې د سکالرشپ په فارمټ باندې خبرې کوم. په لومړی قدم کې خپله ریکمنډیشن لیټر د مخدینځو برخو څخه جوړ شوی، چې لومړنۍ برخه د لیټر هیډ په نامه سره یادیږي. په دې برخه کې د هغه ورځ باندې چې تاسو ته دا ریکمنډیشن لیټر څوک درکوي او امضا کوي، د همغې ورځې تاریخ باید ولیکل شي. د هغې نه وروسته د ریکمنډ کوونکي نوم ولیکل شي. دا تاته چې څوک ریکمنډیشن درکوي دا باید خپل نوم ولیکي. د دې نه وروسته د دې ریکمنډیشن لیټر عنوان لیکل کیږي، یعنی ریکمنډیشن لیټر فار احمد راتب شرافت. دلته تاسو خپل نوم ولیکئ. اوس دغه ریکمنډیشن لیټر باید په یو رسمي صفحه کې چاپ شي. یعنی هر اداره خپل یو ورقه لري چې لوګو او نوم او دا شیان پکې لیکل شوي. د هغې نه وروسته دغه دلته ما مخفف لیکلي، ځکه دا په هغه پورته برخه کې هغه د کوم ځای څخه مې چې دا ریکمنډیشن لیټر اخیستی هغه لیکل شوي دي پکې. یعنی دلته ضرورت نشته چې زه تکرار ټول اوږد نوم ولیکم. او بیا د همدې ادارې ادرس ولیکل شي. له دې نه وروسته چې کله تاسو د ریکمنډیشن لیټر لیکئ، نو دا باید د ترکیې سکالرشپ کمیټې ته ولیکل شي، یعنی to the Turkish Scholarship Community داسې ولیکل شي. یعنی داسې باید ونه لیکل شي to whom it may concern، داسې ونه لیکلی شي. د دې نه وروسته چې دوهمه برخه ده چې د انټروډکشن په نامه سره یادیږي. انټروډکشن کې باید دغه څوک چې تاسو ریکمنډ کوي دوی تاسو معرفي کړي چې تاسو څوک هستئ او د کوم ځای څخه تاسو پیژني او څومره وخت کیږي چې تاسو پیژني.
په دغه باندې خبرې وکړي. دریمه برخه چې د پاراګراف 1 په نامه سره یادیږي، په دې برخه کې دغه ریکمند کوونکی ستاسو یو څه مثبت نقطې، ستاسو یو څه توانایي، هغه په عامیانه اصطلاح ووایم په ساده ډول چې ستاسو یو څه صفت وکړي، یا ستاسو د هغه د کارونو صفت وکړي، ستاسو د توانایي صفت وکړي. څلورمه برخه چې د پاراګراف 2 په نامه سره یادیږي، په دې کې هم دغه ریکمند کوونکی باید داسې وښیي چې تاسو د دې سکالرشپ دپاره ښه مناسب شخص هستئ او تاسو کولی شئ چې د دې سکالرشپ څخه ډیره ګټه ترلاسه کړئ او د خپل ټولنې سره د دې سکالرشپ د ترلاسه کولو او د تعلیم د پوره کولو نه وروسته خپلې ټولنې ته مفید واقع کیدلی شئ. او د دې ترڅنګ باید دا هم ذکر کړي چې د مالی لحاظه تاسو د دې وړتیا نه لرئ چې مطلب په شخصي ډول خپل هیلو ته، خپلو لوړو زده کړو ته ورسیږئ. نو که چیرته مثلا تاسو د دې سره د دې سکالرشپ په ورکړه کې کومک وکړئ نو دا به ډیره بهتره وي. پنځمه برخه چې د کنکلوژن په نامه سره یادیږي، په دې برخه کې دغه ریکمند کوونکی بیا هم یو څه تاکید کوي چې تاسو ته دغه سکالرشپ باید درکړلی شي او د دې ترڅنګ خپل د اړیکو شمیره او د ایمیل ادرس هم باید ولیکي تر څو د زیاتو معلوماتو لپاره هغې سره په اړیکه کې شي او د هغې نه وروسته باید دغه ریکمنډیشن لیټر باید امضا شي او په مربوطه اداره باندې ټاپه شي. یو څه اضافه کول دا غواړم چې ریکمنډیشن لیټر چې دغه دوهمه برخه د انټروډکشن په نامه سره یادیږي، دې کې باید د 2 نه تر 3 جملې ځای په ځای شي. دوهمه برخه چې د پاراګراف 1 په نامه سره یادیږي، په دې کې باید د 3 نه تر 5 جملو پورې ځای په ځای شي. همدارنګه څلورمه برخه چې د پاراګراف 2 په نامه سره یادیږي، د 3 نه تر 5 جملې پورې ځای په ځای شي. او وروستنۍ برخه چې د کنکلوژن په نامه سره یادیږي، د 2 نه تر 4 جملې ځای په ځای شي. او په مجموع کې یو ریکمنډیشن لیټر باید د 300 نه تر 500 پورې کلمې ولري او په یو ورقه کې باید منظم شي. دا و د نن ورځې ویډیو، تر بیا مو په الله سپارم. خوشحاله وخت او ښې شیبې ولرئ.